د اے آئی ماهر خبرې وکړې، بیا د هغې نه پس ژبپوهن خبرې وکړې یاسر صاحب، بیا د هغې نه پس د سوشل میډیا سټار خبرې وکړې افسر افغان، بیا زمونږ ادیب محترم ملګري خبرې وکړې، پروفیسر خبرې وکړې احمد علي عجز، او بیا په تیره د آی ټي بانی زمونږ په پښتونخوا کې د آی ټي د بنیادي ارکانو نه یو ارکان بلکې د پېښور پوهنتون او د پوهنتونونو په سطح باندې عابد صاحب ما وړاندې پروفیسر لیدلی د آی ټي د کمپیوټر ساینس. نو د دوی نه پس به زه څه وایم؟ ستاسو څه خیال دی چې څه خبرې پاتې شوي دي؟ هغه یو شعر ما ویلی چې وزرې چې دې نه وي نو الوت په څه هنر کړې، وزرې چې دې نه وي نو الوت په څه هنر کړې، دا لوړې سردرې به په کم ډول باندې سر کړې، او چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي، اولسه زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړې. د دنیا ټول قومونه چې دي هغه د خپلې ژبې او د خپل تهذیب په وجه باندې پیژندی شي، او پښتو یوازې ژبه نه ده، دا د تهذیب نوم هم دی. خلک وایي چې پښتو مې کړې ده، نو پښتو مطلب دی چې پښتون ثقافت ته اشاره ده، پښتونولۍ ته اشاره ده. نو د پښتو دننه د زرګونو کالو ویزډم پروت دی، او دغه ویزډم چې دی دا زمونږ په هر میدان کې خوندي شوی پروت دی، خو اوس د کتابونو دور نه دی، اوس چینجي او وینه چې دي هغه کتابونه خوري، بلا یې رانه وخوړه. اوس چې دی زمونږ څه څیزونه چې دي هغه مونږ سره بس دغسې وربل پاتې دي، نو هغه ټول خوندي کول چې دي هغه د اے آئی په دې دور کې ډېر ضروري شوي دي چې ډیجیټل ټیکنالوجي ته مونږ سویچ ورشو. او تر څو چې مونږ ډیجیټل ټیکنالوجي نه خپله کړي او د دې په لار باندې نه یو تلي، تر هغه وخته پورې امکان نشته چې مونږ خپله ژبه بچ کړو. پښتو د 10 کروڑو نه زیات خلک پښتو وایي، او په ټوله دنیا کې د ویونکو د شمیرې په حساب باندې پښتو په 38 یعنې 240 نمبر باندې ده، د ویونکو د شمیرې په حساب. نو چې کله کومه ژبه چې دا هغه 10 کروڑه خلک وایي، 100 میلیونه خلک یې وایي، نو د هغه ژبې خوندي کول چې دي هغه بې حده ضروري دي. زمونږ دا نوی دور چې دی په دې کې تاسو ګورئ هر څیز چې پښتنو ته راشي نو خلک ورته د شک په نظر ګوري. لکه پخوا زلزله شوې وه یو ځل په سوات او دوبیر او پټن کې مونږ چې واړه واړه وو، نو په هغه وخت کې د مختلفو یورپي ملکونو نه د اسټرالیا نه غوړي راغلي، غوړي او څه نور امدادي سامانونه راغلي، نو دومره ډېر وو چې هغه د ملکن ډویژن په ټولو هسپتالونو کې ایښودي، او هغه به چې کوم مریض راغی باله به یې یوه لوټه غوړي هم ورکړه، یو ډبی به یې وله ورکړو. نو خلکو وایي چې دا غوړي چې دي په هغې یو غوا جوړه کړې، اوس هم هغه شکل ماته یاد دی چې ډېره ښایسته غوا به وه، شین میدان به و. نو هغه غوړي چې دي خلکو به وایي دا یې دې له راوړي چې بیا به ستا بچي نه کېږي. او دا د یورپ خلکو زموږ خلاف سازش کړی چې دا مسلمانان کم بچي راوړي چې دا لږ شي. دا زمونږ سوچ دی. دغه رنګ د کورونا په دې وخت کې تاسو ګورئ خلکو به وایي چې د کورونا دا ویکسین چې دی نو دا هم داسې شی دی چې بچي به دې نه کېږي. او دا یو ډېر بوډا سړي په نیټ باندې چا ویډیو اپلوډ کړی و، داسې 80 کاله عمر سړی و چې یاره دا چې دی بچي به دې نه کېږي. نو ما چې ده سره د بچو څه غم دی. نو دا زمونږ د ذهن کې دا خلک دا پروپیګنډې کوي چې هر نوی شی راځي. اے آئی چې دا اوس مونږ په موجوده وخت کې مونږ ته یو چیلنج دی، ټولو پښتنو ته یو چیلنج دی. مونږه اول موبایل هم نه قبلو، بلکې په کورونو کې هم خلک هغه PTCL هم نه لګو. وایي چې ښه زما ښځه به اوس خبرې کوي د خلکو سره چې ستړی مه شي او په خیر رالي، فلانی صاحب چېرته دی، فلانی لاړ. اوس موبایل د هر چا په لاسو کې دی. هغه ماسټر شیر افضل وایي ټکي رانه څه ګډوډ کېږي، خو هغه یو 2 شعرونه ویلي وی چې پخوا جونو وی مونږ هسې بدنامیږو، وړمبی مصره کې رانه څه ټکی هیر دی. پخوا جونو وی مونږ هسې بدنامیږو، مونږ بې زبانه یو، زمونږ اختیار د بل لاس کې دی.
موبایل راغی اوس د هرې پیغلې لاسو کې دی اختیار خپل شو اوس خپل عزت په خپل لاس کې دی نو مطلب دا دی چې اوس خو زمونږ ټول بچي تعلیم یافته شو هغوی ته پته ده چې ژوند به څنګه تیری په څه طریقه به ډیل کې دا موبایل چې دی تاسو یقین وکړئ چې اوس هر څیز دی ته ننوتی دی ډاکخانه یې وخوړه کیمره یې وخوړه او بس ځای داسې چې څومره څیزونه د ریډیو او ټي وي هم په دې کې دننه پراته دي ګړۍ یې وخوړه کیلکولیټر یې وخوړو کیلنډر یې وخوړو اوس کیلنډر یې نه چاپ کوي خلک ځکه چې د هر چا سره په جیب کې خپل کیلنډر پروت دي نو چې کله دا دومره څیزونه دې یو څیز کې ځای شو نو د دې مطلب دا دی چې دا ډېر اهم شو په دې کې زمونږ د ژوند دا ټول څیزونه ځای کېدل پکار دي نو اوس مونږ لا ځوان کله دا سوچ پکار دی خو د ډېر افسوس خبره دا ده چې مونږ د داسې دور نه تېرېږو چې 21 سینچري 21مه پیړۍ او زمونږ د ساینس اینډ ټیکنالوجي منسټر چې دی هغه موز نه پیژني او زمونږ وزیر تعلیم چې دی نو زیر تعلیم دی نو په دې حالاتو کې به څنګه ترقي کوي یو وخت داسې و چې زمونږ د پښتونخوا اسمبلۍ فیصله کړې وه چې د دې پښتونخوا 15 غټې ژبې چې دي پښتو هندکو سرایکي کھوار او کوهستاني دا به ټولې بچي ته د اول نه تر 12مه پورې د لازمي مضمون په طور ښودلی شي ټیک ده جی د دې دپاره نصاب سازي هم وشوه خو بیا ما په یو اخباري خبر کې وکته چې د دې نه 6 ارب روپۍ د ټیکسټ بک بورډ نه د BRT لپاره ووتې او هغه پروګرام چې کوم په 2013 کې سرته رسېدونکی او هغه 2015 کې هم لا سرته نه دی رسېدلی نو چې پرایارټیز دی نو دا وطن بیا ترقي نه کوي دا به بیا مونږ کوو لکه څنګه چې حنیف صاحب را پاسېدلی دی لګیا دی څنګه چې عابد صاحب ژوند تېر کړو څنګه چې مونږ ټول لګیا یو ملګري هر سړی په خپل خپل ځای باندې لګیا دی نو راځئ چې مونږ ټول راټول شو د هیڅ چا تمه ونه کړو واقعي چې دا د فاینانسز نه بغیر دا څیزونه نه چلیږي خو چې کوم شی د فاینانس نه بغیر چلیږي نو خو به چلو کنه زه خو ځوانانو ته وایم چې ویډیوز جوړوئ د خپل اتلانو د خپل هیروز د خپلو باباګانو د هغوی د زیارتونو د هغې نه علاوه د سیل د ځایونو د ډاکومنټریز جوړوئ چې کوم کتابونه د سره پراته دي هغه سکین کوئ په نټ یې ورکوئ چې دا خوندي کیږي او که دا نه کیږي نو چې په دې موقع دا ونه شو نو دا به زموږ نه ضایع کیږي ځي به او په 2002 او 2003 کې د ټول پاکستان په سطح د ټولو نه زیات کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي تاسو به حیران یې چې دومره کتابونه چاپ کیږي دغه کتابونه مونږ خوندي نه ساتو زمونږ سره چې څوک ریسرچر ګرځي نو کتاب نوم یې او کتاب نه کتاب ورکي نو دا ټول هر څه خوندي کول دي حنیف صاحب زه د سره لوز کومه چې په 2026 کې که زه ژوندی ومه نو انشاءالله چې د 2026 د ختمېدو پورې به زه تاسو ته 50 آډیو بکس در کوم په خپل غږ د دې نه علاوه په ذهن کې دا ساتئ چې زموږ د هر چا سره چې کوم سکل دی افسر افغان چې کوم کار کوي هغه مطلب په خپل ځای باندې ډېر د ستاینې دی یاسر صاحب چې کوم کار کوي هغه په خپل ځای ډېر د ستاینې دی هر یو کس چې خپل خپل کار کوي نو چې هغه ته څه هنر زده دی پکار ده چې دغه هنر په وسیله باندې د خپل قام خدمت وکړي بله دا خبره ده جی چې زمونږ په وطن کې څوک چې دي نو هغه منصوبې برقرار نشي ساتلی یو حکومت راشي هغه یو منصوبه روانه کړي چې بل راشي هغه واش اوټ کړي او نوې روانه کړي هغه منصوبه مخ په وړاندې نه ځي نو موږ له پکار دا دی چې موږ د خپلو سیاسي خلکو لږ تربیت وکړو چې سیاسي خلک په دې پوه کړو چې دا تاسو څه کوئ نو دا بالکل غلطه ده دا د فنډ زیان ده او تاسو صرف د نوم لپاره دا هر څه کوئ نو دا نوم چې دی دا ستا یا پارټۍ نه دی راوړی دا زما فنډز دي او زما ټیکس دی او زما وسایل دي پایې باندې دا هر څه کیږي نو دا سیاستدانان چې دي دا په دې پوهول غواړي او زمونږ په ژوند کې ګران کار هیڅ هم نشته دا کم کار چې دې ښاغلو روان کړی دی او خاص کر ابدال ته ډېر زیات درناوی چې احمد ابدال په کم ډول باندې دا کار روان کړی دی او د دنیا ترمنځ پښتانه راټولۍ او رابطې جوړی او دې کار له وده ورکوي دا ډېر ګران کار دی ستا ملګري او ستا
ټول ټیم ته ډېر احترام، ډېره مینه او ډېر درناوی، او موږ ستاسو سره یو. زموږ په ګیره شرط تړلی شئ. موږ ستاسو سره یو. تاسو چې څه کول غواړئ نو موږ دغه کې تاسو سره ملګري یو، ځکه چې دا د خپل قام او د وطن د ودې خبره ده. دا هیڅ یره نشته چې پښتو ته څه خطره پیښه ده، خو خطره هرې ژبې ته پیښه ده، یوازې پښتو ته نه ده پیښه. چې کومه ژبه ناخبره ده، کومه ژبه اوده ده، د کومې ژبې ادب او د کومې ژبې ثقافت خوندي نه شو، هغه ورکېږي. نو دا کم خلک چې په ناپوهۍ کې د خپلې ژبې کم خدمت کوي، د خپل ثقافت کم خدمت کوي، دغو ته هم ډېر احترام. او ځوانان ټول واورئ چې دا موبایل له سره دی، د دې موبایل په وسیله باندې تعمیري کارونه وکوئ، په تحقیق کې، په تنقید کې، او په کار مخکې بوتلو کې، او د خپلې ژبې په خوندي کولو کې. حمزه بابا فرمایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه میړنو پښتو، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، چې هره پرده غږ کړي چې پښتو پښتو. ډېره مننه.